الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر میا شبیر احمد دی. په خیبر ټیچینګ هسپټل کې جنرال لیپروسکوپیک سرجري د هاوس اف د ویزډم د سایډ نه زما د دې ویډیو جوړولو دوه مقصده دي. یو دا دی چې زه د هاوس اف ویزډم چې څونه ممبرز دي د هغو ټولې ډېره زیاته شکریه ادا کوم او ډېره زیاته مننه کوم چې په دې دومره سختو حالاتو کې هغو داسې یو سټیپ واخیسته چې زموږ ټولې تعلیمي ادارې چې وي هغه کلوز وي او هغو یو سوچ وکړو، یو فکر یې وکړو چې زموږ بچي، د قام بچي، د ملک بچي، هغو چې دي د هغو تعلیم چې دی تعلیم هغه کنټینیو جاري وساتلی شي. نو د دې دپاره زه شهنشاه او د هغه چې څومره نور ملګري دي د ټولو نومونه ماته هغه ستاسو په دې ټیم کې ګران دي، د ټولو زه ډېره زیاته شکریه او مننه کوم چې په دې سختو حالاتو کې دا یو اقدام اوچت کړو. دویم پیغام زما دا دی چې دا اقدام ولې اوچت کړی شو. دا اقدام ځکه اوچت کړی شو چې یو بیماری راغلی ده، هغې ته ویلی شي کورونا. او کورونا چې دا پینډیمک دی، پینډیمک ده په ټولې دنیا کې ده، په یو ملک کې نه ده، په ټولې تقریبا 190 کنټریز چې دي هغې نه سیوا کنټریز کې چې دی دا خوره شوې ده. چې دا خوره شوې ده نو د هغې د وجې نه زموږ تعلیمي ادارې بند شوې. هغه ادارې ولې زموږ بندې شوې؟ ځکه بندې شوې چې دا د بیماري د یو تن نه بل تن ته خورېږي. که فرض کړه موږ سکولونو ته ځو، مدرسو ته ځو، یا داسې د ګڼو ځایونو ته ځو، نو دا بیماري د یو تن نه بل تن ته د لګېدو خطره وه. نو د دغه وجې نه زموږ تعلیمي ادارې بند شوې. اوس موږ تاسو باندې عوامو باندې دا فرض دی چې موږ بالکل د دې بیمارۍ کې د حکومت سره مرسته وکړو. د حکومت سره مرسته څنګه کېږي؟ یوازې حکومت دا بیماري چې دا نه شي ختمولی، دا به هله ختمېږي چې کله موږ په خپلو کورونو کې دنده کښېنو. بلا ضرورت موږ د کورونو نه بهر نه راوځو او ګڼې ګڼو ځایونو ته نه ځو. که ډېر زیات ضروري هم وي، که موږ بهر وځو نو چې موږ ځو موږ ماسکس استعمالو. که بهر وځو یو ځای کې ګڼئ نو کم از کم موږ د یو بل نه فرض که موږ انسانان یو، ضرورتونه دي زموږ. فرض که دکان ته ځو یا داسې بینک ته ځو، بل داسې د ګڼې ځای ته ځو چې یو بل سره موږ فاصله وساتو. بل چې دی موږ صرف سلام وکړو، په سینه باندې لاس کېږدو. لازمي نه ده چې ته ورسره لاس میلاو کړي دغه کې، ځکه په اسلام کې چې دی نو هغه صرف سلام کول دي، په خیر کول نشته دی. نو چې دا څومره احتیاطي تدابیر دي چې دا موږ اپناو کړو. بل دا دی چې موږ خپل فرض که بهر لاړ شو یا فرض که چا سره موږ لاس میلاو کړو یا یو شي سره مو لاس ولګي، کپړې سره یا بل داسې ضرورت څه دغې چې هغې نه پس موږ خپل لاس چې دی صابون سره وینځو، یا چې کوم کسان سینیټایزر استعمالولی شي او وسې رسي هغو د سینیټایزر څه دغه کوي، یوز کوي. بل زما پیرنټس ته دا دغه دی چې دې ملګرو د هاوس اف ویزډم والا چې دي دومره غټ محنت کړی دی، موږ ته په ټایم باندې دغه کوي، ښه زبردست کوالیفاید ټیچرز دي ورسره، کوالټي ایجوکیشن ورکوي. نو د پیرنټ دا ذمهداري ده چې خپل ماشومان چې دي هغه بالکل په کورونو کې دې لیکچرز ته کښېنئ او د دوی دا لیکچر چې دی ډېر په غور سره واورئ. زه به په خصوصي توګه باندې دا ووایم چې دوی کوم د بیسیک ساینس، فزیکس، کیمسټري، بایولوجي څونه لیکچرې ورکوي ډېرې زبردستې دي، او دا زموږ د ماشومان د میټرک او د فیسي چې کوم اګزام را روان دي په هغې کې دا ډېرې زیاتې فایدهمنې کېدی شي. په دویمه توګه چې کوم د آرټس والا کوم سبجیکټس دي، اردو، انګلیش، اسلامیات، پښتو، نور چې څومره دو لیکچرز کوي هغه هم ډېر زیات آوټسټینډینګ دي. او بل په خصوصي توګه به زه دا ووایم چې کوم دو د پښتو چې کوم دغه کوي لیکچرز ورکوي هغه ډېر زیات سټینډرډ دي. او موږ ته پکار ده چې پښتو زموږ ژبه ده، دا ژبه موږ زده کړو. بینګ ا ډاکټر ما ته د پښتو توري تر اوسه پورې نه راتله، خو د باتور صاحب د دې لیکچرو نه پس ما د پښتو توري چې دي هغه ما زده کړه. او کوشش کوم چې نور هم پښتو اوس هم ما ته لا لیکل سم نه راځي، خو زه یم چې دا زده کړم. دا وجه څه وه چې د هاوس اف ویزډم داسې یو دغه ماله راکړه ډایرکشن چې د هغې د وجې نه هغه زه څه کړمه زده کړمه. او د دوی ټوټل دغه چې دي لیکچرز دي آوټسټینډینګ دي. دا اوس موږ د پیرنټ ذمهداري ده چې موږ خپل بچي چې دي هغه کښېنو او هغو دا لیکچرې واوري. په اخره کې بیا زه د هاوس اف ویزډم د طرف نه ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو ډېر لوی کار کوئ، د قام دپاره کوئ، د قام د بچو دپاره کوئ. او پیرنټس ته او ټولو ته پکار دي چې خپل بچي چې دي هغه د لیکچرو ته کښېنئ. او بل دا چې دی د وبا چې ده د دې په خورولو کې چې دی خورولو په منع کولو کې موږ مدد وکړو. د هغه به موږ مدد څنګه کوو چې د کورونو نه بلا ضرورت نه راوځو. د الله په امان.